پر سولي او هیواد مینو ځوانانو ته زیری موږ سوله په کرکټ راوړو دا چې څنګه او ولې دغه ویډیو ډیره مهمه ده تر پایه راسره وګورئ ګرانو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم او یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست ویم وسله وغورځوئ راځئ چې بیا لوبې وکړو کرکټ او نورې لوبې د سولې او بیا پخلاینې کې څومره رول لوبولی شي کولمبیا څنګه د فوټبال له لارې زرګونه یاغیان د وسلو ایښودلو او بیا پخلاینې ته وهڅول کولمبیا د افغانستان په څیر یو جګړه ځپلی هیواد دی د کولمبیا انقلابي ځواک یعنی فارک 52 کلونه د هغه هیواد له حکومت سره وجنګېده چې شاوخوا 22,000 خلک پکې ووژل شول او میلیونونه نور بېځایه او در په در شول فوټبال د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې دومره مشهور او محبوب دی لکه په هند او د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې چې کرکټ څومره مشهور او د خلکو د خوښې لوبه ده فوټبال د دغه هیواد د خلکو په خټه کې نغښتی دی په 2011 کال کې کولمبیا د فوټبال د 20 کلنو د نړیوال جام کوربه وه د فاک یاغیانو دا ټولې لوبې لیدلي او د فوټبال د لوبو پر مهال به هلته د یاغیانو بریدونه کم وه عادي ژوند ته د یاغیانو د بیرته ګرځولو او وسلو ایښودلو لپاره په کولمبیا کې ډیر کمپاینونه وشول خو د فوټبال کمپاین یې ډیر اغیزناک او په زړه پورې وه په دغه کمپاین کې د فوټبال زرګونه توپونه یعنی بالونه جوړ شول په توپونو باندې د سولې ورورولۍ بیا پخلاینې زغم او نور عاطفي پیغامونه لیکل شوي وه څرخي یعنی الوتکو دا توپونه په هغو ځنګلونو غرنیو او نورو سیمو کې وغورځول چې د فارک وسلوال پکې پټ وه په توپونو یو غټ شعار دا لیکل شوی وه وسله وغورځوئ راځئ چې بیا فوټبال وکړو د فارک یاغیان چې له خپلو پټو ځایونو څخه راووتل پر توپونو او دغو عاطفي شعارونو یې سترګې ولګېدې د ډیرو زړونه نرم او فکرونه یې بدل شول ټولو ته خویندې میندې پلرونه خپلې کوڅې ماشومتوب او د ماشومتوب پر مال په لارو کوڅو کې د فوټبال خاطرې ور په زړه شوي د دغه کمپاین نه وختګر جوز ماکیویل سوکولوف وایي د دغو کمپاینونو له لارې 18,000 یاغیان وسلې کېښودې جګړه یې بنده کړه له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای او عادي ژوند یې بیا پیل کړ د همدغو کمپاینونو په پیله کې د یاغیانو مشر په 2012 کې له حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړل او اوربند اعلان کړ د اوربند له اعلان وروسته د یاغیانو مشر له حکومت څخه وغوښتل چې د فوټبال کمپاین دې ودروي د سولې تړونو پلي کېدل هومره ستونزمن نه بلل کیږي څومره چې په ټولنه کې د جګړه مارانو ادغام او عادي ژوند ته یې ګرځول سخت وي له طالبانو سره د سولې خبرې ګرمې دي خدای دې د افغانستان او ولس په خیر تمامې کړي سخته اوږده او زموږ د یو او بل د زغملو او حوصلې د ازموینو پروسه ده که سوله وشوه په خیر د نورو کارونو ترڅنګ کرکټ هم په دغه برخه کې مثبت رول لوبولی شي کرکټ دا مهال په ټول افغانستان کې کیږي دومره مشهوره لوبه ده چې ان وسله په لاس طالبان یې هم کوي هم یې ګوري او هم یې تعقیبوي په 2013 کال کې د اوربند په ورځو کې یو وسلوال طالب د افغان لوبغاړي کریم صادق سره خبرې کوي او ورته وایي موږ ستاسو د ټولو لوبه ګورو راشد خان او محمد نبي زموږ د خوښې لوبغاړي دي تاسو چې لوبې ګټئ موږ یې په خوشحالۍ کې ډزې کوو تاسو ښه کار کوئ چې د لوبو په وخت هم لمونځ ادا کوئ کریم صادق سره زما مرکه هدف دا دی چې کرکټ بورډ او افغان حکومت د سولې په دغې پروسې کې د سولې د دغه غټ سمبول رول باید هیر نه کړي کرکټ بورډ کولی شي چې په هغو سیمو کې چې جنګونه ډیر دي د سولې او بیا پخلاینې په نامه د کرکټ لوبې وکړي ملي لوبغاړي دې دغه سیمو ته بوځي او ته بیا ګوره چې څومره وسلوالې د لوبو لیدو ته راسي د جګړې له کبله د خلکو ترمنځ ډیر واټن پیدا شوی او همدا کرکټ او لوبې کولی شي د خلکو ترمنځ پیوستون ته لار پرانیزي او دا کار د تاوتریخوالي په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي د ورزش د هیوادونو ټولنو ولسونو او قومونو ترمنځ د یووالي او پیوستون پلونه دي ورزش یوازې تفریح نه بلکې د سولې ښوونځی بلل کیږي چې تل د انساني ارزښتونو زغم او سولې پیغامونه لیږدوي نو قدرمنو مینوالو زموږ د میسج په اړه ستاسو نظر ډیر مهم دی ویډیو لایک کړئ خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر بیا